پښتنو شاګردانو راځي دا معلوم کړئ دې دواړو کې کومه څنګ غټ دی، دا څنګ غټ دی که دا څنګ غټ دی. یعنې دلته 3 دفعې خپلو کې ضرب شوی، دلته 2 دفعې خپلو کې ضرب شوی. دا چې خلاصې او ضربې دا به کوم 1 کال وخت ونیسي. نو راځي داسې په لنډه طریقه حل کړو. ګورئ دغه 90 نه دی، دا موږ په بله طریقه لیکلی شو، لکه موږ داسې کولی شو 90 نه دی 3 ضرب 30 څو کېږي، دا 90 کېږي که نه. موږ په دې طریقه دا لیکلی شو. په همدې طریقه دلته هم کوی شو. نو دلته لیکو چې 2 او بیا لیکو 4 ضرب 30، 4 ضرب 30 یو سلو شل کېږي، 3 ضرب 30 90 کېږي. پوه شو؟ نو موږ دا داسې لیکلی شو. د توان د قوانینو په اساس باندې موږ کولی شو چې دا داسې ولیکو 3 ضرب 3 بیا قوس اچو او بیا 30 بیرون لیکو. په همدې طریقه دلته هم 2 پر تاوان د 4 او بیا قوس اچو 30 بیرون باسو. صحیح دی. اوس دلته ګوره 3 ضرب 3 څه معنا لري؟ یعنې 3 ضرب 3 ضرب 3 دفعې که نه، یعنې دا کېږي 20. پوه شوې؟ او دا 30 به پورته لیکو. ښه، او دلته هم 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 4 دفعې، یعنې دا راځي وروره ګوله 14 پر تاوان د 30 باندې. اوس وګورئ دلته تاسو درګرده وینئ، دلته دا 20 چې دی 30 دفعې خپلو کې ضرب شوی، دلته 14 په خپلو کې ضرب شوی. یعنې مطلب چې شو چې چپ څنګ غټ دی. پوه شوې؟ یعنې 3 پر تاوان د 90 چې دی دا غټ دی د 2 پر تاوان د 120. او دا د سوال موږ حل کوو په دې هیله چې پوه شوي یاست.